د اسلامي امارات ویاندوی د پاکستان په پوځ کې یوه حاکمه ډله د اسلامي امارات په اړه پروپاګند کوي ځکه چې د افغانستان پرمختګ او امنیت نشي زغملی په فرضي کرښه کې شخړو ته لمن وهي په خپله خاوره کې د داعش پر پټنځایونو سترګې پټې کړي او د پاکستان د امنیتي ستونزو د حل لپاره یې ټولې معقولې منطقي هڅې سبوتاژ کړي دي. د اسلامي امارات ویان ذبیح مجاهد نن کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان په ټولو رسمي پولو او فرضي کرښه کې وضعیت تر بشپړ کنټرول لاندې دی. تر ډیره بریده د غیر قانوني کړنو مخه نیول شوې. د ملي دفاع وزارت خپل شته امکاناتو کار اخلي څو د ټولو پولو او فرضي کرښې اپراتیفي پوښښ لا پیاوړی شي. د اسلامي امارات ویان ذبیح مجاهد وایي تېره شپه د فرضي کرښې په اوږدو کې افغان ځواکونو د پاکستان تر 10 پوستې تصرف کړی وې. 58 پاکستاني پوځیان وژل شوي او شاوخوا 30 نور ټپیان دي. تېره شپه د اسلامي امارات ځواکونو د کندهار، هلمند، زابل، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ډیورند پر فرضي کرښه د پاکستان ځواکونو پر پوستو غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کړل. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست، د کندهار د سپین بولدک د اطلاعاتو امرین او د خوست د والي ویان وایي چې پاکستان د تورخم، سپین بولدک او غلام خان بندر او چمن ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخې تړلې دي. تېره شپه د اسلامي امارت ځواکونو د کندهار، هلمند، زابل، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ډیورند پر فرضي کرښه د پاکستاني ځواکونو پر پوستو د غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کړل. نیمروز کې سیمه‌ییز سرچینې وایي امنیتي ځواکونو په 2 جلا عملیاتو کې 10 ټنه قاچاقي توکي په چاربرجک ولسوالۍ او 408 کیلوګرامه اومان د دلارام ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولي دي. دغه قاچاقي توکي چې په لاسو موټرو کې ځای پر ځای شوي وو، چاکلیټ، درمل او کرنیز محصولات پکې شامل وو او قاچاقبرانو غوښتل دغه توکي له نیمروزه نورو ولایتونو ته ولېږدوي. افغان بدنساز علي بلال وتوانید چې د مستر اولمپیا د نړیوالو سیالیو فزیک مردان په برخه کې د نایب قهرمان مقام وګټي. دغه سیالۍ چې له 2 ورځې راهیسې د امریکا په لاس ویګاس ښار کې په بیلابیلو کټګورۍ کې روانې وې، علي بلال پکې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. او د مصر په شرم الشیخ ښار کې د ترافیکي پیښې له امله د قطر د لوړپوړي دولتي ادارې امیري دیوان 3 کارکوونکو ژوند له لاسه ورکړی او 2 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ټپیان او د مړو شویو کسانو جسدونه به نن یکشنبه دوحې ته ولېږدول شي.